دا لاس یې راخیستی په خپل ځیګر باندې ایښی و چې د جنۍ لاس ته نه لرې که وینه ترې را روانه شوله. عمر ته خبر ولېږه. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویلي وایي بېرته یې دفن کړئ. ښه څو کاله سلو نه اخوا کلونه راځي ځکه شپېته اویا کاله دغه سو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم دې نه وینه تلله. دغه اصحاب الاخدود دغه خلق دی. الله وایي قتل اصحاب الاخدود، لعنت کړلې شوي دي اصحاب د خندق او د شق الارض چې ځمکه کې چیرې کړی و. هغه اصحاب الاخدود دې نه بدل ده. هغه څوک دي اصحاب الاخدود؟ هغه اصحاب النار دي. دا نار بدل واقع شوی د اخدود نه، یعنی داسې راځي قتل اصحاب النار، لعنت کړل شوي د هغه صاحبان دي اور، ذات الوقود، داسې اور چې صاحب دې بلولو و. اذ هم دا کافران علیها په دې اور باندې قعود ناست نو، ګیر چارپیره ورباندې ناست و. وهم دا کافران علامه په هغه احراق باندې، په هغه سوځولو باندې یفعلون چې دوی کول دا سوځول بالمؤمنین په مؤمنانو باندې شهودا حاضر دا ظالمان. الله وایي د دې خلکو جرم چی و؟ د مؤمنانو جرم چی شی و؟ الله خپله وایي وما نقموا منهم، عیب نه ګاڼه د کافرانو، انکار نه کو د کافرانو، منهم د مؤمنانو نه عیب نه ګاڼه الا ان یؤمنوا، مګر عیب یې ګاڼه ایمان، چې ایمان مو ولې راوړی. نور هېڅ مشکل نه و. بل څه مشکل و؟ هیڅ مشکل نه و. مشکل چی شی و؟ ایمان. ورښتیا مو که نه؟ الله وایي وما نقموا منهم، عیب نه ګاڼه د دوی نه د مؤمنانو نه الا ان یؤمنوا بالله، مګر دا عیب ګاڼه چې دوی ایمان لري په الله باندې. هسې الله چې عزیز ده، غالب ده، بتعذیب من یعذب، چې چاته عذاب ورکوي. حمید ده الله تبارک وتعالی په خپلو صفاتو کې. الله هغه ذاته الذي، خدای هغه ذاته له ملک السماوات، چې الله دې پر حکمراني د اسمانو ده، والارض د ځمکې ده، والله علی کل شیء شهید، الله په هر شي باندې غالب ده او ګواه ده. دا ان الذين فتنوا المؤمنین، الله وایي هغه کسان فتنوا المؤمنین چې عذابوي، فتنه کې واقع کوي مؤمنان، عذابوي مؤمنان، والمؤمنات مؤمنان ښځې، ثم لم يتوبوا، او بیا دوی توبه ونه باسي د دې عذابونو او د کفر نه، فلهم عذاب جهنم، دوی دپاره به عذاب د جهنم وي، ولهم عذاب الحریق، دوی دپاره به عذاب سوځونکی په ورځ د قیامت باندې. دا بشارت ته، یعنی اوس زیری ورکړي مؤمنانو ته. الله وایي ان الذین، په تحقیق سره هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی، وعملوا الصالحات، نیک عملونه کوي، لهم جنات، دوی دپاره به جنتونه وي، تجري جاری به وي، من تحتها، لاندې د قصورونه، لاندې د بنګلونه، الانهار الاربعه، څلور یالې، یعنی لاندې د بنګلونه به د دوی نهرونه جاری وي، څلور یالې د شرابو، د ګبینو، د اوبو او عسلو. ذلک الفوز الکبیر، دا کامیابی لویه ده. الله دې موږ تاسو ټولو ته دا کامیابی لویه نصیب کړي. الله وایي هغه مخکې ګوره قسم والیوم الموعود، ما دې په خدای قسم، الله وایي په هغه ورځ چې وعده یې کړلې شوې ده، ان بطش ربک لشدید، د خدای ګرفت ډېر سخت ده. رښتیا سخت نه ده مدیر صاحب؟ ډېر سخت چې د الله ګرفت راسي. او لږ چاته الله داسې کاږه وکتل بیا خلاصېده نسته ده. ان بطش ربک لشدید. سوال هم دا پکار چې خدای پاک دې تا په قهر او په غضب مه ګرفتاروه، دا دعا پکار ده. ان بطش ربک، ګرفت دی رب العالمین، لشدید، انه هو، شان دا ده، هو دا الله یبدئ، پیدا کوونکی د مخلوق لره ابتداءً، ویعید، او رامعاد کوونکی د الله تعالی په ورځ د قیامت باندې ثانیاً، دویم ځل. هو الغفور، الله مغفرت کی مؤمنانو لره، او ودود دا محب دا لپاره د مؤمنانو. ودود معنی المحب للمؤمنین. ذو العرش، صاحب د عرش دا. المجید، صاحب د عظمت دا په خپلو صفاتو کې. هو الغفور، الله مغفرت کول والا ذات. الودود، محب د مؤمنانو. ذو العرش، صاحب د عرش دا. المجید، صاحب د عظمت دا. فعال لما یرید، کول کې د هغه شي دپاره یریدو چې اراده یې وسي. اذا اراد شیئا ان یقول له کن، دا کن کلمه دا تعبیر ده. دې نه مخکې الله تبارک وتعالی، خو موږ د پوهې دپاره وایي، یعنی الله تبارک وتعالی د دې نه مخکې دا ټول کائنات په یو سکند کې ختموي سي که نه. او دغه انجینران غریبان چې دا څومره پې لګیا دي، یوه میاشت پې وتله تر اوسه کړکۍ نه دي ړنګې کړي. همداسې نه ده. او که د الله تعالی ووایي کن، بیا انجینرانو ته پکې ضرورت شته؟
هېڅ شی به هم بیا نه وي. زه کله کله وایم خو تاسو وایي د صوفیت خبرې کې نه دي، زه وایم چې سره یو وجود شته نه دی، هېڅ شی وجود نشته. که شته د صوفیا د کائناتو وجود داسې مثال ورکوي، دغه اوبو باندې پوکاڼۍ نه وي دومره غټه وي که نه، په چې ورپوکې بیا چې وي هېڅ شی نه. موږ چې یو استاد محترم موږ چې یو نه یو، هېڅ شی هم نه وي. دا کوم چې موږ ګرځو که نه پې غلط کړي چې موږ وجود لرو، دا خو وجود نه ده. وجود حقیقي چاته دی؟ یو ایک یو الله ده بس، نور هېڅ څوک هم نشته. لا اله چې به ماته نه راځي نوره وایه الا الله، خو تاسې وایي که نه لا اله څه معنا؟ نه عبادت ټکی کې پرېږده، لا اله سوا د خدای نه هېڅ څوک هم نشته الا الله، ایک یو الله. که څه څوک و چاته باندې چې وجود کېږي که نه چې لږ باد وروکړي چې لږ ودرېږي که نه، هغه چاته څوک وجود وایي چې څه ناڅه خو یعنې څه ناڅه خو لږ استقامت وکړي. که د رب العالمین فقط سترګې چاته واړئ په نیت د عذاب باندې بیا ټي شته؟ هېڅ شی نشته. خو دغه ده چې د انسان چټي داسې په سړک چې روان وي که نه بس ته به ده وایې که نه لکه د غره ځمکه او اسمان ټول ده پیدا کړي. ښه دا خو دوکه سوی ده، هېڅ شی هم نشته. او په ایمان یې که یو غاښ کې درد راغی چیغې نه کړو، او که لږ غوندې متیازې باندې سولې بیا هم څه حالات. نو وجود سوا د الله نه بل هېڅ چاته هم نشته ده. دا پوکاڼۍ دي د اوبو د موږ تاسو چې د کائنات سوا دي نه، بس دغه پوکاڼۍ دپاره کته او پورته څومره د خدای قهر جلب کوو. ښه هو الغفور الودود ذو العرش، صاحب د عرش ده المجید. یعنی احادیث کې راځي اگر که دغه موږ دې ته متشابهات وایو، وایي د قیامت په ورځ باندې به الله، د حدیث کې راځي دا د متشابهاتو نه ده، د ځمکې اسمانونه په یوه ګوته راونیسي، په یوه ګوته. دا د تمثیل دپاره وایي، ګوتې ته هم ضرورت نشته ده. نو هو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. یاره رښتیا کولی چې چیشته خو اراده وکړي که نه بیا ډېر زر کوي. ښه الله وایي ته یې نه منې، زه پوهېږم تاسو وایي چې د ملا کومې خبرې کوي دا ګپ لګوي. وایي نه دا فرعونیان تاسو ونه لیدل؟ فرعون غټ طاقت الله ورکړی و. ښه خو تاسو ولیده چې بیا په دویمه دقیقه کې هېڅ شی هم نه و، هېڅ شی هم بیا نه و. هل اتاک حدیث الجنود، قد اتاک په تحقیق سره درغلی د تا ته حدیث الجنود، خبره د لښکرو د فرعون او سمود، د فرعونانو او د سمودیانو. سمودیان ډېر غټ طاقتور قوم نو، تاسې د اوس آبادي تاسو به د هغه کې لیدلي تبوک کې، دا آبادي اوس نشي جوړولی د انجینران یې، ولکه پورشکه وي هغوی کاڼو کې کوټې جوړولې ځان ته. خو چې کله الله ترېنه خفه سو که نه یو وړکی غونته باد یې پرې راوستی، یوه چیغه پرې وکړه د جبرایل علیه صلات وسلام، او هغه باد یې څه کأنهم اعجاز نخل خاویه، شل ګزه به یې د اسمان ځمکې نه جګو، بېرته به یې راغورځو، بېرته چې راغورځېده سر به یې له تنې نه جدا و. دوی د غټو کوټو ته لاړ، قلفونه ځم شوه چې دلته خو باد کار نه کوي. ښه را جارو یې کړل الله تعالی په باد باندې کوټو یې راوښکل، اسمان شل ګزه به اسمان ته جګو، بېرته به یې غورځو. یاره د خدای قهر ډېر سخت. هل اتاک حدیث الجنود، ای راغلی تا ته خبره د لښکرو فرعون او سمود. الله وایي د تا کافران څه دي؟ د ابوجهل دی ځان ته ویلې زم یو څوک یم، ابوالحکم پلار د فیصلو یم، زه غټ ملک ولکه. ښه انا اعز هذا الوادي، وایي زه د مکې مکرمې عزتمن ملک یم. ښه دې وجې نه قیامت کې به الله څه ورته ذوق انک انت العزیز الکریم، د عذاب څخه ته خو ډېر معزز وي. ښه نن د ابوجهل قبر چېرته شته؟ او هغه غلامان چې الله رسول سره انډیوالي کړې وه، نن یې 1400 کاله وروسته چې موږ خبره کوو، بلال ته وایي رضی الله تعالی، وایي خدای ته ترې راضي شه. دا بلال وګورو تک تور حبشي غلام، الله دومره وقار ورکړه. هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا، الله هغه کسان چې کافران دي د ستا د قوم نه، فی تکذیب دا په دروغو کې دي د قرآن پاک نه، والله من ورائهم، الله چې د وروسته د دوی نه محیط احاطه کوونکی ده. بل هو قرآن، بل هو دا ما کذبوا به، بل هو ضمیر راجع د هغه شي ته چې دوی نسبت دروغ کوي. قرآن دا قرآن د مجید شریف ده،
مکتوب فی لوح دا قرآن پاک لیکل کړی شوی په لوح کې په هغه تخته کې محفوظ دا محفوظ ده من اصول شیطان شیطانان نسی ورته رسېدلی او د تغییر او د تبدیل نه هم محفوظ ده. ما پرون ویلي چې یو سنت به بیانو که نه اسانه وي سبب مې نوکان کاټ کول په نوکان خبرو حافظ محترم نوکان کاټ کول څنګه د حکم سنت نو اسې مې خپل نوکان کاټ کول ما لازم په دغه خبرو وکړه ما ته دا خبرې ډېر نه راځي خو خیر دا سنت ده وخت ضرورت نشته پکې هلکه چې کوم وخت کې غټوی یم خو ښه دا ده چې یوم الخمیس باندې وي پنجشنبې په ورځ باندې که بیا کاټ کړي څوک په یوم الخمیس د پنجشنبې په ورځ باندې ښه خبره ده کومې ګوتې نه هرې نه یې کوی سي خو که نه ډرېږئ بیا د دې نه شروع کوئ د ښي نه همداسې راځئ په اخره ختموئ خو چې هر قسم یې کاټ کړي څه مشکلات نه پېښوي داسې به وکړو شرعي پیدې چې دي نواقص شرعاً نو هغه چې دا خلاف د سنت ته که څوک نوکان غټ ساتي ښځې که نر چې غټ ساتي دا خلاف د سنت ته او خلاف د سنت د رسول الله مخالفت ته نو دا خپله معتاب ده ګناه ده صحیح شوله پیدا یې دا ده چې سړی نوکان کاټ کوي رزق به یې کولا وي کومه زنانه یا سړی چې اوږده نوکان ساتي رزق یې تنګېږي شرعاً دا د ټولو فتاوو لیکلې ده رزق به یې تنګېږي چې څوک نوکان اوږده ساتي صحیح څومره وخت کې به یې کاټ کوئ اول خو دا چې په هفته کې کاټ شي که نه 2 هفتو کې یعنې 15 ورځو کې 40 ورځو نه شامي یو روایت نقل کړی چې حرام ده غزول یې اخوا ځکه د مجوسو سره تشپرسو سره مشابهت ته هغوی به غټ نوکان ساتل بیا چرګې مرګې پیاله لولې وې ښه دا چې کوي نو 40 ورځو نه حرام ټکی نقل کړی چې یعنې ګناه ده غټه ګناه ده چې څوک یې اوږده نوکان ساتي دا تاسو خپله ډاکټران یاستئ خو دا ډاکټران خو ډاکټران دي مسله دې کې دا ده که نوکان څوک ساتي اوږده یو دا ده چې